ستړي مشه زه رحمان بنوریم دا پروګرام بی کاست دی. د پاکستان په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو طاقتور ترین پوځي مشر مارشال منیر د خپل عصر تر ټولو مشکل ترین ورځې یا فیصلې سره مخ شوی دی او دا مشکل چې دا د واشنگټن لخوا هغو ته ورپېښ دی او مشکل دا دی چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې غزې تړانګې ته خپل پوځونه ورولېږي او رویټرز خبري ادارې خبر تر مخه دا پریکړه په پاکستان کې په ډیر لوړه کچه ولسي اړې ګړې جوړولی شي. که پوځونه لیږي نو هم په پاکستان کې د ولسونو د مشکل سره مخ کیږي او که نه لیږي نو د واشنگټن د وایټ هاوس د ماڼۍ طاقتور صدر هغه ډانلډ ټرمپ ته خفه کیږي او ډانلډ ټرمپ خفه کول په داسې وخت کې چې افغانستان سره جنجال دی، د هندوستان سره جنجال دی، په اقتصادي توګه کمزوری دی، پاکستان نشي زغملی. نو هغه د پړانګ او ډانګ په منځ کې ګیر متل سړي ته رایادېږي چې یو خواته ډانګ دی بل خواته پړانګ دی. خبره دا شوې ده چې صدر ټرمپ د اسرائیلو سره په شریکه دا پلان جوړ کړی دی کوم چې تیار دی چې څو میاشتو کې به د غزې تړانګې ته نړیوال ځواکونه ورلیږي او د نړیوالو ځواکونو ذمهواریو کې به دوه کارونه وي. یوه هلته امن ساتل او هلته وسلوالې ډلې چې کومې دي هغه بې وسلې کول. وسلوالې ډلې څوک دي؟ حماس د پاکستانیانو زیاتره پاکستانیانو خیال دا دی چې دا د اسلام غازیان دي او د پاکستانیانو په خیال باندې د اسرائیلو د پوځ سره جنګیږي، د غزې د مسلمانانو د دفاع ترڅنګ د بیت المقدس دفاع هم کوي. نو د لومړۍ قبلې دفاع کوونکي پوځ حماس خلاف به د پاکستان پوځ جنګیږي. یعنې دا به ډېره سخته فیصله وي او په پاکستان کې چې تر اوسه پورې کم تصور دی هغه دا دی چې دا د پاکستان د اسلام فریضه ده چې هغه د دې دفاع وکړي. نو اوس که خپله پاکستان د هغه ځواک چې هغه د بیت المقدس د دفاع سوګند پورته کړی دی او قربانۍ ورکوي د پاکستانیانو تر مخه، د هغې خلاف پاکستان پوځ په خپله جنګیږي، نو دا به یقیناً د پاکستان کې د مسلمانانو جذبات راپاروي. مسلمانان په دې خبره باندې ایمان لري، یقین لري چې د پاکستان په ځانګړي توګه ډېر ژور یقین لري، ډېر پوخ ایمان لري چې د پاکستان ذمهواري ده چې هغه د اسلام په دفاع کې ودرېږي او د هغې ملګرتیا وکړي. اوس د اسلام د قلعه پاکستان سپاه سالار یا د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر چې تمام تر طاقت په خپل مټي کې نیولی دی او بې سارې پریکړې کوي او په پاکستان کې دننه یې اوس ډېر لوی کچ باندې مذهبي مشران هم راوبلل او د هغو نه دا بیعت هم واغسته چې د پاکستان د پوځ د سرلښکر مارشال منیر هره پریکړه به تاسې منئ او د هغې دفاع به کوئ. یعنې څنګه چې اشرفي ویلي وو چې پخوا مو هم دفاع کړې ده، اوس به هم دفاع کو، بیا به هم کو. خو دا دفاع به دی څنګه بیا د دې نظر خلاصي د پاکستاني ولس په وړاندې چیرې تا خو مارشال دا فیصله خو د دفاع وړ نه ده. په غزې کې د پاکستان ځواکونه د حماس خلاف جنګېدل یا هلته کې د امن چې کوم نوم ورکړی شوی د هغې لپاره تګ چې دی دا خو د بیت المقدس د دفاع خلاف خبره ده. نو دا ملیان به بیا دا خبره څنګه دفاع کوي، د دې تشریح به څنګه کوي؟ په دې باندې زه ډېر فکر ما وکړ او ډېر فکر نه وروستو زه داسې خبره کوم چې واشنگټن اوس به پاکستان واشنگټن اخلي که اسلام. پاکستان سره دوه لارې دي، یا به صدر ټرمپ اخلي یا به اسلام اخلي او دا دواړه کې چې یو اخلي بله پرېښودل چې دا د پاکستان لپاره په مشکله تمامیږي. خو آیا داسې فکر څه دی چې دې کې به دی پرېکړه څه کوي، دې کې به څه کېږي؟ نو زه په هغې اوس بحث کوم چې دې کې څه کېدی شي.
پاکستان کې مذهب زه داسې فکر کوم دلته کې په امریکا کې ما یو وخت کې یو ریسرچ یا تحقیقي پیپر لیکه په جارج میسن پوهنتون کې د اسلام په لمن کې انغښت پاکستان په نوم باندې او دلته ما په امریکا کې د نړیوالو چارو د مختلفو پروفیسرانو چې د پاکستان د هغه وخت د پاکستان چې کوم دغه دی دا سفیر دی حسین حقانی پکې شامل دی او په پاکستان باندې نظر لرونکي سکولر چې دي په مهمه توګه باندې د هغو سره ما خبرې کولې نو هغو نه چې کومه خبره ما زده کړه د هغه پیپر نچوړ چې و یا خلاصه چې واغه دا وه چې اسلام پاکستانیانو د خپلو پاور یا په طاقت کې د پاتې کېدو لپاره د ټول یا آلې په توګه استعمال کړی دی دا ډېر اسانه دا موضوع که چېرې په دې یقین موږ وکړو چې پاکستانیانو جرنیلانو اسلام د پاور یا طاقت کې د پاتې کېدو لپاره اسلام د ټول په توګه استعمال کړی دی د آلې په توګه استعمال کړی نو دا ځل هم داسې کېدی شي یعنی بانا او پلمه لټول امکان لري مثال به داسې ورکو چې د دې نه مخکې څو میاشتې مخکې چې کله په غزې باندې اسرائیلو بمباري کوله او د ایران لخوا د هغې د مخه نیو کوشش وشو نو امریکایانو په ایران باندې حمله وکړه تاسو ته به یاد وي د هغو اټمي بټۍ چې کومې دي د شاربلو یا غني کولو هغه یې په نښه کړې په دغه موقع باندې داسې معلومېده چې پاکستان له خوا نه به ډېر یو لوی فشار چې دی وارد شي او ډېرې لوی سیاسي مظاهرې به وشي او د پاکستان ولس چې دی د ایمان او د اسلام او د عقیدې په جذبه کې به راپورته شي او هغه به په پاکستان کې پاکستانی د طاقت ایوانونه لوټي لوټي کړي چې تاسې ولې د اسلام د قلا دعویدار چې د امریکای خلاف نه پورته کېږي خو هغه ورځو کې فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب واشنګټن ته راغلی او دا د جولای میاشت وه او په پاکستان کې ما هغه وخت هم ویلي وو چې مظاهرې ونه شوې معنی څه ده مولیان کنټرول کا ولس کنټرول دی مولیان په موټي کې ونیسه ولس په موټي کې نیول شوی دی یو بله بیلګه به هم درته وړاندې کوم کله چې د 9/11 نه وروستو 21 کاله وړاندې 22 کاله وړاندې یا د دې نه هم څه لږ ډېره زیاته موده په پاکستان نه امریکې غوښتنه وکړه بش مشرف ته وویل چې یا خو په دې جګړه کې موږ سره شئ یا زموږ خلاف شئ پاکستانیان د امریکایانو سره شو مولیان را پاڅېدل په سویکارن چوک کې به سکونه سنډول او ویل به چې که د امریکې سمندري بیړۍ رالې نو د عربو په سمندرګي کې به ډوبې کړي خو بیا وشي څه د مولیانو واکمني جوړه شوه په پښتونخوا کې متحده مجلس عمل اعلی وزیر جوړ شو په سند کې په کراچۍ کې د هغو داسې علاقو کې خلک ایم پی ایز جوړ شو یعنی د صوبایي اسمبلۍ غړي جوړ شو چې خلک حیران وو چې دا خلک خو 2-3 ووټونه هم نشي اخیستی په خپل کور کې هم نشي اخیستی دا څنګه چلو شو نو د پاکستان طاقتور پوځ چې و هغه وخت هم مولیان چې دي هغه په دې باندې قابو کړل چې په واک کې ورته برخه ورکړه او بیا تر 20 کالو پورې د ناټو سپلای د تورخم او د چمن د لارې تله پاکستان کې به مسلمانانو په هغې غږ نه کوو ان تر دې په پاکستان کې په جیکب آباد کې او په شمسي ایربیس کې به د امریکې ډرون ولاړ وو او په وزیرستان کې به حملې کولې څه لږې ډېرې مظاهرې به کېدې خو د پاکستان طاقتور پوځ چې دی هغه یې قابو کړی وي دا دویم مثال شو دویمه بیلګه شوه داسې نورې هم بلها ډېرې بیلګې دي چې پاکستان کې کله هم د اسلام خبر راغلی ده او هغه د پاکستان د پوځي واکمنانو طاقتور د مفاداتو خلاف وه نو ولس چې دی هغه یې خاموشه کړی دی دا ځل هم د دې امکان شته دی او دا چې کوم د مولیانو علما او مشایخ کونسل یا شورا غونډه وغټه او دې کې دا بیعت وشو مولیان ټول په شریک را پاسېدل نو دا هم داسې معلومیږي چې په ایډوانس کې یا پیشګي توګه باندې د ولس د غصې یا د میډیا د قابو کولو لپاره یو پلان شوی غونډه وه چې پکې فیلډ مارشال عاصم منیر ته دا ادبار ورکړه چې که ستا خلاف څوک راپورته کېږي نو موږ در سره ولاړ یو په دې مسله کې ته کولی شي او بانه دا کولی شي چې هلته ته د بیت المقدس سره نږدې که پاکستاني پوځونه وي نو هغې ته به خطر کم وي فلسطین کې چې بې ګناه مسلمانان دي د غزې په تړانګه کې هغو حفاظت چې دی هغه به ممکنه توګه زیات په انساني طریقې سره کېږي وغیره وغیره او 100,000 پوځونه به پاکستان ورولېږي او که دا ورولېږل نو زه به تاسو ته له خیره سره له هغه ځایه دغه منظر ښیم
او هغه خلکو چې ماته پیغورونه کول چې بنيري د اسرائیلیانو سره تصویرونه اخیستي دي قسم هغه تصویرونه ما د کار په وخت باندې راغلي وو او هغه د هغو سره د خوشحالۍ په خاطر نه اخیستل شوي یا د اعزاز په خاطر نه اخیستل شوي. زه یو خبریال یم او زما تصویر په هر ځای کې راتلی شي. خو دا ځل به هغه تصویرونو تاسو ته ښیم چې د یو خواته د اسرائیل پوځي، بلې خواته د پاکستان پوځي، د امریکې پوځي، د برطانیې پوځي، د روس او د دنیا پوځیان وي او د پاکستان پوځیانو شین بیرغ سمبول چې دی نښه چې د اسلام د هغې په سینه لګولې وي او هلته ولاړ وي او هغه د حماس خلاف جنګ، نو هغه تصویرونه بیا د کتو سره تعلق ساتي. هغه به درته خامخا ښیم، دا زما ستاسو سره لوز دی چې زه به ځان هلته رسوم. دا به د تاریخ دغه لمحه به زه تاسو ته خامخا ښیم، دونه زړه لرم او د هغې لپاره به د نن نه د ټکټ اغستو لپاره پیسې جمع کول شروع کوم. یو وخت به ډوډۍ کمه خورم، خو دغه یو وخت پیسې چې دا به جمع کوم چې ټکټ پې والم چې لاړ شم غزې ته او هلته د پاکستان پوځونه او ځواکونه چې دي هغه درته بیا د هغه ځای نه وښیم چې هغه څه کوي. اوس دویم د دې خبرې دویمو برخې ته راځو. هغه برخه دا ده چې پړانګ او ډانګ خبره مو وکړه. نو اوس به راشو پړانګ ته. پړانګ چې دی هغه صدر ټرمپ دی. صدر ټرمپ په وروستیو کې په جولای کې ورسره مارشال منیر ملاقات وکړ، بیا ورسره په سپتمبر 15 ملاقات وکړ. بیا صدر ټرمپ وویل چې دا د هغه فیورټ فیلډ مارشل دی. ما دا پوښتنه په زرګونو ځله وکړه چې ټرمپ آخر مارشال منیر فیورټ څنګه جوړ شو. هم په امریکا کې هم په پاکستان کې څوک جواب نه راکوي. ما ته معلومه ده چې د فیلډ مارشل فیورټ څنګه جوړ شو. دا د فیورټ جوړېدو غټې خبرو کې یو خبره دا هم شامل ده. اوس ډېره روان دی واشنګټن ته بیا په دریم ځل باندې او د صدر ټرمپ سره به ملاقات کوي. او دا فیصله چې دا په عمومي توګه د دې آخري هغه سرسړه چې دا هغه به کېږي. ځینې پاکستانیان دا فکر کوي چې پاکستانیانو شاید د امریکې نه وغواړي چې یاره موږ ته په کور کې دننه غټ جنجال جوړېدی شي، نو تاسو موږ له څه بلې ذمهواري راکئ. خو په دې باندې څېړونکي دا فکر کوي چې صدر ټرمپ چې څه وغواړي د چا نه وغواړي هغه ونه شي، نو هغه بیا نه یې خوښه او د هغه سره که هغه په کور وي او که هغه د کوره بار وي هغه ډېره ښکاره دښمني کوي. نو پاکستان به دا خبره آخر کوي ټرمپ ته څنګه دا به څنګه دی راضي کوي. دا به یو ډېره ګرانه مرحله وي که پاکستان ته داسې غواړي. او مشرف په دور کې هم بوش ته هغو انکار نه و کړی. نو دې وخت د مشرف نه زیات طاقتور مارشال دی د پاکستان د نقطه نظره. خو صدر ټرمپ خفه کول د هغه لپاره په دې وخت کې یو مناسبه پرېکړه نشي کېدی. لازمه ده صدر ټرمپ ته خفه شي، نو امریکا ته خفه شوه. امریکا ته خفه شوه نو IMF ته خفه شو. IMF ته خفه شو نو روپۍ به نه ورکول کېږي. چې روپۍ نه ورکول کېږي نو پاکستان به خپل پورونه څنګه ادا کوي. بل د پاکستان دا وخت د هند په مقابل کې یوازینی چې کومه اثر دغه امریکا ده چې د جګړه په مې کې کوله، نو د امریکې د لارې دا جګړه ودرولې وه. افغانستان سره دا غټ جنجال راغلی دی. نو پاکستان په داسې حالاتو کې چې د روزګار یعنی معیشت یې کمزوری دی، د دفاع مسله ورته ورپېښه ده، په کور کې ورته جنجالونه ورپېښ دي، په ځانګړې توګه کورنۍ سیاست چې دی پای کې عمران خان او دغه پلویان چې دي هغه اوس په پوز ډېر ښکاره ګوته نیسي. یعنې بله ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو وار بیا وویل چې هغه خلک چې د دوی د حفاظت لپاره دي یعنې پوز هغه د دوی مخالف شوي دي. دا ډېر غټ تور دی د صوبې والا وزیر کله چې په پوز پورې کوي او دغه شان ولس هم وایي. نو دا په دومره لوی جنجالونو کې د پړانګ په مخ کې دا انکار کول چې پړانګه یعنی صدر ټرمپ منګه سره کورنۍ جنجال دی، صدر ټرمپ خفه کول به پاکستان ته ډېر ګران پرېوځي. اوس د پړانګ او ډانګ په مخ کې په منځ کې د پاکستان لپاره دا پرېکړه به څه وي په دې او په راتلونکو ورځو کې خامخا بحث کومه. دا پروګرام که تر اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او دا چینل چې دی دا د نورو ملګرو سره لینک شیر کړئ. هغه ملګرو ته زه بیا خواست کوم چې زما پاڼو نه دا ویډیوګانې ډاونلوډ کوئ مه، خپلو پاڼو ته یې مه پورته کوئ. زموږ مجبوره شو چې بیا ستاسو د پاڼو خلاف سټرایک یا شکایت وکړو، نو داسې مه کوئ، مهرباني وکړئ. ډېر ملګري چې دي زه هغه بیا ماته ګیله رالیږي چې زموږ د پاڼې خلاف سټرایک شوی دی. دا مجبوري وي، تاسې داسې مه کوئ. هم دا د نن ورځې پروګرام په دې پروګرام باندې که تاسې کمنټ کوئ تاسو ته معلومه ده چې تاسو د کمنټونو جواب در کوم، خوښوم یې، لایک کوم یې، ځینو ته پکې جواب ورکوم او داسې ده چې ځینو ته پکې بیا پیغامونه ورولېږم. نو تاسو ټول پیغامونه زه ګورم، پیغام خامخا رالېږئ او په پیغام کې مشوره هم رالېږلی شئ، تنقید هم کولی شئ، ستاینه هم کولی شئ، ستاسو چې څه خوښه ده دا ستاسو حق دی.
هم دا او د نن ورځې پروګرام زه رحمان بدرم